نو دا شپه د شب قدر اوس دیتا شب قدر ولی وی شو قدر چې مونږ وایو د قدر شپه نو قدر دو معنی دی قدر عظمت او لویه ته وی د لویه شپه ده هغه لویی خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څونه مهربان دی دیم قدر تقدیر ته وی رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلان کی سړی د یو کال تقدیر ولیکي او د دنیا فرشتو ته حواله کړي نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی به په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري دونه به دې اوبه څکي دونه به دې ګرځي بیماری به راځي نه به راځي مرګ به راځي نه به راځي نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي یو کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیماری او ګرځېدل او ناسته ولاړه دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي نو په رمضان کې کم لیلة القدر راځي نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا واخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ده ځکه ورته لیلة القدر وایي د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شروع شپه د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي نو داسې سوال دی وکړي داسې سوال یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکلی کېږي فرشتې لیکي نو خدای زما په تقدیر کې روغ صحت واچې خدای زما په تقدیر کې ایمان واچې خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچې خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچې اوس پیرتوب ته وباسې خدای زما په تقدیر کې رزق واچې زما تقدیر کې عزت واچې الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات چې ورته وایي لیکل او یا روانول وایي دا زما اختیار دا کار د کولی شم نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال کوي دروازې به یې روژه ونیسي او ما چې وختنی کم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی د حضرت ابو هریره نه منقول دی فرمائی کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا خدای پاک دی لومبی اسمان ته د شو قدر پدا نیم د میاشتې پدا نیمه کې پدا 15 شپه را کوزیږي نو د خدای کوزیدل د خدای د رحمت را کوزیدل د الله کوزیدل د خدای د شان سره مناسب دی داسې کوزیدل نه کې لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږو د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته لیس کمثله شیء د دوی لومبي اسمان ته راکوزي نو څه چل کوي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب په عربو کې بنو کلب یو قبیله و هغې به ګډې چیلې ساتلې نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري نه د یوې ګډې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډې چیلې دي غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي او شاتم ورته وایي ګډو چیلو ته نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردگار بخي هغه مخلوق څوک دی هغه دی چې په دا ورځې د الله روژه ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاری وکړي او عبادت وله وکړي